لبيك اللهم لبيك لبيك لا د حاجیانو د عرفات د ورځې د کارونو ترتیب 498 پوښتنه د نهم یعنی عرفات په ورځ باندې د حاجیانو لپاره څه کول او په څه ترتیب پکار دي؟ ځواب: د عرفات په ورځ د لمر راختلو وروسته به حاجیان عرفات ته روان شي او عرفات د عرنه شیلې څخه ما سوا نور ټول د درېدلو ځای دی. تر لمر لوېدو پورې به په عرفات کې وي او هر کله چې لمر ولوېدی نو مزدلفې ته به روان شي او هلته په مزدلفه کې به د لارې څخه ما سوا بل ځای واړوي، خو که اسانه وي د جبل قزح سره دې نږدې واړوي او بیا به د ماښام او ماخوستن دواړه لمونځونه پر یوه ځای باندې وکړي او بیا به دغه شپه همدلته په مزدلفه کې تیره کړي. نور تفصیل د عرفات او مزدلفې په مسئلو کې کتلی او اوریدلی شئ. اللهم لبيك